لري او اسقر په دایره کې اوسه ګنې په شرمونو به دې شرمو زوم دا ګلالۍ نه خبرېږي او که نه خبرېږي نو سړی څه به درته ووایم ګلالۍ خو چې کله ټېلیفون وکړي نو په ټېلیفون راته ژاړي چې کله داسې خبرې وکړو نو هغه هم ژاړي بیا یې بېخ خاندان وباسي داسې خاندان کې مې ډالۍ ورکړی هر وخت یې خفه وي میره واقعي خبره ده چې د چا په بنګلو پسې به نه ځي د چا په جنګلو پسې به نه ځي مور پلار له پکار دي چې لاول خاندان وګوري د هغې تپوس وکړي چې دا څنګه خاندان کې دا خلک اور لور ورکوي بس موږ هم په پټو سترګو ورکړه او بیا ته په بنګله پسې لیونی کېدې نو تا ویل داسې بنګلې دي موټرې دي او جایدادونه دي اوس په جایداد ساتي او دغه بنګلې به ساتي که څه به کې لور دې به کې خفه ما خو څه پته وانه که ما وایي چې زما لور پکې سبا رسخه وي د دې نه کوم چې ته یو چورو والا ورکړو نو ښه به وه خوشحاله خو به وکړه نو بیا هغه مشران ښه وایي چې لور تر هغېره پورې غمي دا وګوره واده م کړه د دنیا پیسه م پې ولګوله هر څه م ونه وکړل او بیا هم چې هغه خفه نو موږ خفه یم بس هغه ویسې کوم خوا تللی دي اویسې هم باورې دي نو کاشفه ګنټو شو چې راسره ناست یو دقه موبایل دی او یو تی دا خبرې پرېږده دا موبایل جیب کې واچوه دا راته ووایه چې د بارګین قیسې دې څنګه کړې بابا د بارګین قیسې ښه خشته روانې پې به چې په مزدورۍ باندې پېښې ده لږ وخت یې څنګه به پېښم راځي به د کور نه پیسې وړې 15 لکه وړې 10 لکه وړې خو د راتلو نوم بیا نه لي ته ما په دې پوهېږه چې دغه پیسې وړې کم خو یې وړې چې ته جواري مواري خو ته نه ګوره کاشفه په لکونو روپۍ یوسې او غیبې کې او د راوړو نوم نه اخلې چې ته جواري خو نه شو وکړې بابا د دنیا ګاډي مې اخیستې دي چې ګاډي خر شي نو پیسې به راوړم تاسو دواړه چې اوس کې زه ورځم بارګین تیاره چې وایو پیاله به دې بیا به تلې بابا بس لاړم دا باندې څه ناوخته دی شی نس کوم څنګه نه باندې پاتې راځه ګوره چې خلک هر وخت دي خو سره 15 منټه مې سره کېنه خبرې اترې راسره کوه نو دا هغه به هم خوشحاله وي څه مطلب وه څه ګپې شپې دې سره ولګوم نونه وړنې چې نه پوهېږي ښه پوهېږي ځان په ناجاڼو کې ما اچوه زما اسقر او اسقر په دایره کې اوسه ګنې په شرمونو به دې شرمو دا زما کور دی چې زه خوشحاله یم که نه ټول به خوشحالي دي او چې زه خفه یم که نه په کور کې به رانهځي اوس په تېره لګي اسقر بابا زه په هغې میندو کې نه یم زه پښتنه پیغله یم پښتنه عقوبت په سر کرلې لره وړې عقوبت یا خدایا دا به څه کېږي خاوند خو مې سهار ځي او ماښام راځي او اسقر مې ځان سم شرمه جوړ کړی دی یا خدایا عزت مې وساتې زما مور کره ځمه مور کره ځمه یا خدای شکر دی چې اسقر مې کور نشته باجی راغله باجی وړي ته خو داسې خفه خفې اویسه زه څوک یم زما په نصیب کې دا خفګانونه لیکلي دي راځه باجی مه خفه کېږه الله به خیر بیبي باجی راغله ګلالۍ راغله
لوري ستړي مشي ډېر په خیر راغلی کښېنه بیبي په کور کې دی نه په اور کې دی ډېره کړې په دې بنګلې به زه څوکم وبې سټم میرا بزرګ دا خو ډېره ګرانه ده زمونږ ماشومه لور دومره خفه ده اخر د دې نه به جوړېږي څه داسې کار وکړه ته ورشه او ته ورته هلته ووایه که نه زما په لور ولې دومره ظلمونه کوې چې زما لور دلته خفه ده ته خو لږ تپوس وکړه که نه څه وجه کېدی شي بچې خفه کېږم ویلوړې دا بیا زما او ستا په قسمت کې لیکلي خو بچې اوس څه نشم کولی هغه کور دی ستا کور دی دا کور دی د مېلمستوب دی خیر دی بچې ته واپس خپل کور ته لاړه شه دا ورور به د سره شي او بچې خفه مه راځه د خاوند د کوره ښه بابا تاسو ما بار بار هغې کور ته ولې لیږې هغه کور نه دی اور دی زه پکې سوځم بابا چې باجو ټیک وي هغه کور ته دا ولې لیږې تاسو څنګه سړیه دا خو به ډېره ګرانه شي تا هغه سړو سره خبره وکړو که نه چې زموږ لور ولې تندې ده میرا بزرګ د لور د کور سر به ټول عمر ښکتی مونږ لور والي وو زه هغوی ته څنګه وویم بدماشي هم پرې نشم کولی د لور کور هم نشم روانولی نو موږ څه به دشمنۍ کې ولې نه ده ورکړې ورله چې دوی ته روزانه ظلمونه کوي خیر لوی چې وڅښه نو واپس لاړه شه زه به ورسره خبره وکړم ښه بچي دا ورور به دې سره لاړ شي او ته کور ته واپس لاړه شه بابا ته په ما تنګ یې کو ډوډۍ نشي راکولی چې زه درته یم زه هغې کور ته نه ځم نو ته بیا هم هغې ورته ورغورځئ بابا دا به نه ځي دا به بلکل هغې کور ته نه ځي داسې هېڅکله نشي کېدی موږ پښتانه یو دا کور دې د مېلمستوب دی بچې چې وڅښه روټۍ وخوره او مازدیګر به درسره نور لاړ شي او خپل کور ته ځه په شړک ته ستاسو چای لګي په شړک ته ستاسو روټۍ لګي ما ته پته ده چې دې کور کې زما ځای نشته پرېږدئ چې وسوځم هغې کور کې چې هغې تنور کې وسوځم نو تاسو ته به پته ولګي باجي بابا ډېر بده مو کړل چې زما خور هماغې کور ته ولېږله خاموشه خاموشه ته په دې قصو کې ګوتې مه وه علیکم بابا وعلیکم سلام کاشفه بچی خره چې رالې ولې بابا ولې ښځه د کور نشته ولې ښځه مې چېرته تللې ده او ولې ته کور نه ویسو نه ولې زه ستا د ښځې څوکیدار یم چې زه به ورته په کور کې ناست یم خو نسوار راسره ختم شو او دې توصیف دوکاندار له ورغلم چې رالم ښځه دې نه وتلې وه اوس پته نشته چې د پلار کره تلې ده که چېرته بل خوا یې مخه کړې ده دا څه وې بابا دغه دغاله تپوس یې په خپله وکړه چېرته تللې وې ګلالۍ د ستا د پلار د وجې نه پلار کره تللی وو تپوس ته وکړه چې څه یې راته وې ولې بابا څه چل شوي دي نه بچي ما ورته څه ووې خو ورته مې یو ګوټو به راکړه او هغه اوبه زما د پوزې پېزوان شو بچې تا ته ښه پته ده په هماغسې ځکه کې زما ورسره سویمه ده زه خو د هېڅ نه یم خبر صرف د اوبو مې ورته ووې اوس به زه ورشم تپوس پته وکړم چې څه چل دی او بچي دا دوه ګلالۍ ته چېرته تللې وې د پلار کره تللی وو
تا د چا نه تپوس کړو چې پلار کړه تللی باندې چا نه مو تاسو کړي دستا پلان وشته څه مطلب دا چې ستا پلان په ما باندې غلط ګمان کوي غلط نظر را باندې اچي خبره کولو کوا څه ویل غواړي زه دا ویل غواړم زه ستا خبر ستا د پلار نه ګلاله تو زما په سپینګیري پلار باندې الزام لګي دا الزام نه دا حقیقت دی د ستا پلار سترګې خراب دي او د هغه نظر زما په عزت دی ورشه هغه پلار نه دې تپوس وکړه واقعي چې ته ډېره کمسله ښځه یې کمسل دی نه کمسل د هغه پلار دی څه دا زما پلار دی کمسل وي والنسوار وتواتو واشرقتي یو خطا کې نسوار وروختني نټینګي ټول نسوار تبا کړ ورځم دې تاسو کې نه یو ګټه نسوار رالم بیا خو جو ته جو ته دا نه مې پیښ السلام علیکم بابا وعلیکم السلام بچی څنګه خې بابا څنګه باندې خبرې بچی نیم خبر ګلانه څنګه ګلاله خو خوشاله ده په خپل کور کې خمزین و هغه بسنګي خو خوشاله ده مرجانو بابا ضروري ولای ډېر زیاته خفه ده بابا دا وسوي ګلانه پرشته خبره نه بچی ای براره دا ماشوم په خبرو باندې ته چې دینو باور کې ګلاله خو خوشاله ده بابا ته د باجی ته پوس نشي کولای پرېږدې چې دا بنچار خو ته پوسو کې کنه بابا سوي راوي ما ته وایا زمانه خبره ما پټاوه نه بچی ای سم نشته ته د وړو په خولې ولې باور کې ځه بچی لاشه مور به چې روټه ضروري ځه چې سوي راوي ته به ویم بچی تسل مال جنگ جګړې ګوري تسل د خور کور وانه تلا ماشومې کدا چې خبره دې به وګونه به ګوري ما ته زبانو به کوا خدایا په یو دوه کې حیرانم چې څوکم چې یو خوا ګورم ډان دی او چې بل خوا ګورم پړانګ دی ته خو بې ساتنه سرتور سر رالی څه چل شوي دي بابا زه په اور کې ولاړ یم تپوس مې وکړې زه په اور کې ولاړ یم حیا مې ځي یم تاسو د نوي تپوس مې وکړې دا غزارونه چا درکړي دي دا چا والی دا ظلم تا سره چا کړی دی بابا سکر او خاون په شریک والیم ټول بدن می موړې موړې دي د مخ پر هر ته مې ګورا بچی خدای به خیر کی تا حوصله وکړه څنګه حوصله وکړم نور حوصله راکې نشته تاسو زما تپوس ولې نه کوئ ما خبر شو زنده ځه نه حبسون زه څوکم که تپوس لازم او په سخته ورسره خبره کوم د لور کور دې روانېږي بچی ته ما ته صفا صفا حل ووایه ستا ته څوک سوی حل راته ووایه او کنه بچي پلار ته دې ووایه ښه نو بابا بیا وره چې ما سره کور کې څه کېږي
ګلاله واقعي د تغه کور په تاسو ډېر ظلم کیږي تا مخکې ولې نه ویل تاسو د مخکې کور کې پرې خودم نو چې رابلم تاسو به واپس وشړلم نو تاسو ما څنګه حال ویلې بس بابا تاسو خو تپوس نشئ کولی اوس خپل ورور ته ویم چې هغه یې تپوس کړي خبره واوره مه وایه هغه پسې مه ته زه ستاسو خبره نه اورم اویسه خبره واوره همې رب زون کار راله مه ګوره زه بیا په قلاره تپوس وکړم تاسو څه له دا غوبل جوړوئ مه کوه جان دلته خوبونه کې او هلته راله خور په غاړو مړه کړه अच्छा دس خرګلې اوس پیسې تاسو کوم راځه را پچی خدای له شو کوم بابا تا ما نه خبره پټه کړې وه اوس په زه د خپلې خور په خپله تپوس کوم خبره واوره چپ نه اورم خبره خدایا میرا بزون غم را لو نګوري غم را لو نګوري لیونې دې ورپسې ولګي چې کیږي بس الله به خیر کړي ته خو هسې تپوس نشي کولی دی چې هغې تپوس وسو کړي نو لور غر ککم څه حکم ما به تپوس کوو چې اوس کې زوی راپاتو او هغه مټقور نه دی اویسي او پسې لاړ ګوره مشر ورور یې خبر کړ نو دا خو نازکې خبرې دي ولې د لور کور وانوې ولې وانوې مهربانه بس لاړ اوس خبره سمه شي ځه بابا والټه کور خو ډېرو شو او ښځه مو وویل او تلې را پلار کرا خو خبر نه یم چې څه به ترې جوړېږي وقه مقلا غم هغه سړی کوي چې د چا مشران نه زه یم بچي زه او بچي دا ږیره ما څه په نور نه ده سپینه کړې هم په دې خبرو کې مې سپینه کړې ده او یو خبره بچي یاد ساته چې جینۍ کور چې که نه د دوی همیشه سر ښکته وي دوی سترګې نشي اوچتولی او باقي زه پیشه او زما کار پیشه کاکا زما دې خور څه ګناه کړې وه چې تاسو ورسره دونه ظلم زیاتې راوستي ګناه نه بچي ګناهګانې ته خو داسې لګې چې اورې څه دې نه لیدلي او نه دې څه اورېدلي دي دا تپوس چې د دې کمسلې خور نه وکړه د دې کمسلې نه بشرا خولې سمه خوله زما خور کمسله نه تاسو کمسلې یې کې نه مټه خوره داسې د خور خوله مو رانه وه نو سمه مې کړه وله لږ ساړه خوره ډېرې ښه بدلني ګوره یې ستا د خور خوله ښه نه ده د دې خولې د لاسه ورخوري چې د دې خوله سمه وي موږ به اسم نه وي او چې کومه خوله نه سمېږي کږئ موږ په څوک نه یغو ځکه مې دله د خور دا خوله کږه کړه خو د سړي لور نه ده په خبره نه پوهېږي او ټوله یوه لیک ده او په ما الزام لګوي لو خو مې ویل چې په دې چمغرت ورته زه وکړم وی خدایا ټوپه شومه لوڼه خو یې راله وویشتله نه بچې دا تاسو وکړل ځان دې هم غر کړم او زه دې هم غر کړم دوه مړي دې وکړل بچې ته اوس څه کېږي څه به کېږي بچې بابا یا الله شکر دی چې کور ته راورسېدم
زړه مې درزېږي ډېرې ناوخته که چې څه به کېږي هیڅ به نه کېږي کاکا چې تپوس نشو کولی زما دواړه بچي تللي دي اوس به دې تپوس وکړي بابا بابا ولې بچي نو زما دواړه وروڼه زما وروڼه یې مړه کړل ویې ویشتله څه زما بچي مړه شوه ښځې درته مې وویل چې دا نازکې معاملې دي مه لېږه دا بچي دې پکې زه بیا څه حل روباسم مولیان به ورولم خو ته یې تا خپل بچي مړه کړل مړه دې کړل بچي حوصله وکړه بچي حوصله وکړه ای خلکه سوال درته کوم مینت درته کوم خپلې لوڼه چې چاله ورکوې نو هغه کور ګورې هغه رشته ګورې چې ستا مطابق دی او که نه هسې نه لکه څنګه چې زما د لور کور روان شو او داسې بیا ستاسو د لور کور رواني خدای ته وګورې بنګلو جنګلو ته مه ګورې غریب سړی دې وي خو چې ستا همسنګ او ستا لور پکې خوشحاله وي زما لور دغه حال دې ورته وګورې